دو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې دو ټیمونو کې یو چې کله د بندر وجي د الله ته ډیر په نږدېکت کې یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو د الله ته ډیر نږدې شي نو چې د سړي روجي په ژبه قرآن یې الله اکبر دی به څومره رب ته نږدې وي دی به څومره رب ته نږدې وي د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولئ ټوله ورځ قرآن لولئ د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو کورونو کې ولولئ بیټکونو کې ولولئ کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي بیټک کې قرآن ختم کوي خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن موروئ قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن بچو رب در باندې لوی احسان وکړو ربم دا نعمت قبول کا ربم استقامت نصیب کا بچو خود قرآن تلاوت پا نپری ریخا او کور کے با بچیا دا مور بڑیر قدر کے بچیا دا پلار بڑیر قدر کے بچیا دا استاذ بڑیر قدر کے بچیا کنن خلق قطب الدین بختیار کا کیزوتی نو د پشا مور دا نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د پشا کونډ مور دا نن کو خلق امام شافعی زوتی د پشا کونډ مور وخت د دې پشا مین دی وی مین دی ښا بچو یاد بساتای یو خیره دي سیدا کنا چې کله غ خیره اوشي نو د اغه خیره او د رب پمینس کی پرده نشته دی او یو دعام د سیده چې کله غ اوشي نو د اغه دعا او د رب پمنس کی پرده نشته دی کله چې مظلوم سړی خیره وکي پچا دی ظلم وکو خیره وکړه نو د دې خیره او د رب پمینس کی پرده نشته دی خبرو دا بیا ظلم بچا سره نه کوي ښا په سپېړه بسوک نه وای ښا پروجه کې بګا دا گاډي مار په لته نه وای ښا دا دیاړي مار بنوي ښا دا پروټو والا بنوي ښا دی په سپېړه نه وای ګوره مکوا دا بچرته مظلوم شي ته بچرته ظالم شي او روجبي خیر دې ک په سړک کې ولاړ دې خیر دې ک په مخې ګیره نشتا خو چې مظلوم دې او خیرای وکړه واتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب د دې خیری او د رب پمینس کې بالکل پرده نشته خو بچو یو دعا مشته دی چې د هغه دعا او د رب پمینس کې پرده نشته کنه د سې دعا مشته دی هغه دعا کومه ده بچو هغه دعا د پلار دعا ده چې کله پلار د بچی د پاره الله سوچت کې د دې دعا او د رب پمینس کې حجاب نشته لیکن پرده نشته شکر وباسه چې پلار کور کې لري چې و دسې دعا لري چې د هغې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته پرده نشته نو بچو بچیا غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استاذه نه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جهاد لازمه خو تا سره مشوره کو نبی علیہ السلام ته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم خو تا نه مشوره علم نبی علیہ السلام ورته فرمای صحابی له مشوره ورکی وی کور کې دی مور شته کور کې دی مور شته هغه ته وی او نبی علیہ السلام واپس کوي لاړ شه فإن الجنة تحت رجلها ورشکورتا جنت ستا د مور د خپې د لاندې دی ورشکورتا ورش فإن الجنة تحت رجلها بچړو حفاظو ناظر اخوانو نن چې کور ته لاړ شي ماسخوتن د مور دی خپو ته وکینی او د سی بوله چاپی شروع کی وای بچیا ته څه کېدل تاسو ته مم چې چا نن مین دشته دی چې نن کور ته ورشه د مور دی خپو ته د سی کینا او دا خپې چاپی کوا مور به بچا ته څه کوي ته ورته وای موري ما ته یو حدیث را ورسېدو چې فإن الجنة تحت رجلها د دې خپو د لاندې جنت ته مالک پریدا زدا چاپی کوم زدلته جنت ګورم مور ما دلته جنت لیدلې ده ما د جنت سبق ویلې ده اے تو زستخ په چاپی کوم زم چاپی کا خو جنت دلته نشته د مولوی صاحب خپې چاپی کا خو جنت نشته د مشرخ په چاپی کوم چاپی کا خو جنت نشته بچیا کته هغه خو چاپی غواړي
چې ته چاپی کې داغي د خپو د لاندې جنتی ځوانانو بچو که هغه خپې غواړئ چې داغي د خپې د لاندې جنت ته هغه یو د مور خپې دي ګوره بیا به مور نه بیا به ګرځي زما خپې به چاپی کې او د بل به چاپی کې زه به تا ته وایم چې چاپی که ثواب شته خو جنت نشته کو ته ما نه تپوس وکړې چې ما ته هغه خپې وښیې چې زه هلته جنت وګورم زه به وایم چې هغه د مور خپې وي او هغه نن نشته هسې مه ګرځه ځان به نه ستړی کوي هغه خپې چې وي هغه د مور خپې وي چې د هغې د لاندې جنت پروت و بچو د مور خپو لځئ د مور خپو لځئ نصیحت هم دی سبق هم دی درخواست هم دی وصیت هم دی چې ماسخوتن د مور خپو له ټیم وباسئ ماسخوتن وله ټیم وباسئ سبا به بیا داسې خپې ونه مومي چې د هغې د لاندې به جنتي ګورئ ښه د مور د خپو د لاندې جنت دی بچو د مور خپې کلکې ونیسئ ښه او د رمضان المبارک قیمتي میاشت را روانه ده صاحب استطاعت خلقو ته وامه د وس خاوندانو ته وامه چې د چا لږ وس شته دی او طاقت یې لږ شته دی کوشش وکړئ خپل څیز د بل سره نیم کړئ بچو د وس نه ځان کې دا جذبه پیدا کړئ ښه چې زه به د بل خدمت کوم زه به بل ته خیر رسوم زما د لاسه به زه به یوازې حافظ نه یمه زه به خادم هم یمه زه به خیرخوام یمه زه به د قوم نوکر هم یمه زه به د خپلې علاقې ته خیر هم رسوم د اوس نه دا جذبه ساتئ چې د رمضان میاشت شروع شي خپل څیز د غریبانانو سره نیم کړه دا هم خوند کوي چې ته په درستخوان ناست او اذان شروع کی او تا سره غیر چاپیره بچی ناسی او ته خود بدرې قسمه شربت ته کړی کجوره درته یو پرته یو ډوکې د لتیستلې یو ته ما کجوره رالی او خوري دام مزه کوي خدام دتا دا مزم نه دلیدلی چې پتا اذان رالی او ته په یو کور پور کې ولاړې چې هغه کور کې یتیمانانی او کونډ موري پکې هغه د سر سورې نه او پتا اذان رالی او ته دند رو جماعته ولېږي او الته درسخان ولګي هغه رو جماعتي او ته پور کې ولاړې او کجوره خلی ته ولې ته د یتیمانانو پور کې رو جماعته کې تا دا مزم نه دلیدلی تا دا خونم نه دی غسته کنه ښا چې ته پور کې ولاړې او کور کې دی بچی انتظار کوي او د چا درستخوان دی برابر کړي او هغه ته لپیو چتی کړي د رب نو دعاګانې غواړي ښا نبی علیہ السلام فرمای ومن سقا صائما چا چې په یو روزدار وبوس کوي یی په ګډه موړ کو یو روایت کې مبو ورکړلې لکه تاول روټۍ لګلې وای خوړل وړدي لګلیو هغه پخکړی دا په درستخوان کې خودا یی شربت کړي دي وبدي لګلې دي هغه په درستخوان پرتی دی اور وای غستلې وایس کلی نبی علیہ السلام فرمای ومن سقا صائما سقاه الله من حوضي شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه چا چې په یو روزدار باندې ما خام وبوس کولی سقاه الله من حوضي په دې کس په الله په قیامت کې زما د حوض نه یو ګوټ وسک اب دسی ګوټي لا يظمأ حتى يدخل الجنه چې تر څو پورې جنت ته نه داخل شوي هغه پورې بدا بند بیا نه تګيږي الله اکبر کدا غواړي چې زه د حوض نه یو ګوټ وسکما د قیامت د تند نه محفوظ شمه نو دا 29 ورځې دي وګرځا خلق لرو جماعتي وسا خلق لوړو وسا خلق لروټي وسا خلق لوبو وسا دا په تقسیم کا و ترو جماعت وا او زبور کې ولاړې ما ته وبس کا او د دې ګوټ اوبو په بدله کې با الله مال د حوض یو ګوټ راکې خان ځوانانو صاحب استطاعت کسانو دا مقدم یو میاشت سره مقدم بیا به دا اوبو په کسوس کې دا ګلاس په اوس کې ثواب دی خود حوض ګوټ نه میلاوي بیا به روټۍ په چاو خوري ثواب دی خود حوض ګوټ چې تا ته میلاويږي هغه به په روزه کې اب یا 29 ورځې یا 32 ورځې چې دا د حوض ګوټ مقرره روانه ده وګرځي د غریبانو تپوس کوي د کندو تپوس کوي د یتیمانو تپوس کوي تاسو به د وس نزان لا اختر له جوړي بیا غس اختر لا کله ده
جوړي بماغست دا منم ځان له جوړه ز سنوم ته بزان له جوړي بچی له بجوړي خپل بچی له ډومبه جوړه کا ځان لم جوړه کا خو یو سبق زده کا ته چې د اختر پشپستا بچی د ټیلر نه جوړه راوړي تا ته پته نشته دی ستا دی گاون کې یو کونډه ښځه وي د هغې بچي دي هغوی د اختر کپړې نه چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلانکي ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلاني ټیلر سره دي کله وی د پلاني سره دي چې دا شپه پخه شي بچی راشي مورې زما کپړې زب سار سا اغوندما هغه مور لبل فکر ور نشي هغه مور ورته بچیا دا نن چې کپڑے راوړلې د دې پلارانو او ته کپڑے مغواړه زکه چې ستا پلار نشته هم دا بچي سملی او دا کونډه ورته ناستي ټول شپه دې کونډې له خوب نه ورځي دا کونډه جاړي وې سار به زه دا بچي څنګه رضا کومه دې به زه د اختر منزل څنګه لېږم دې به ما نه نوې کپڑے غواړي ټول شپه ستا په ګاونډ کې یو کونډه لګیا ده د اوښ کې د سترګو نه یې اوښ کې بهیږي خوب یې بې خوبه دی هغې له خوب نه ورځي او تا جامې اسري کړي او په انګر کې دې ورچولي وایي اسري ماته نشي سار بیا د اسرای پته نه لګي او بچو له دې دوه جوړې کړي د دې کونډې د دې اوښکو تپوس په رب د چانک دا اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا بستا نه کوي تی په ګاونې تی رشته دارې د دې اوښکو تپوس په الله په قیامت کې مونږ نه کوي ښه دا کونډه ټوله شپه جاړي وایي زه به دا بچی سار څنګه رضا کوم زه به دا بچی څنګه رضا کوم که دا دې له انتظام کړی او دا اختر ساري او دا کونډه بچو ته جامې واغوستی او دا کونډه لاس اوچت کی او دا یتیمانان بچی لاس اوچت کی زه هم ته دې په نوې جوړه کې مزه ته دې اډو په نوې کې لاړ نشي ته دې په زړه کې لاړ شي خو چې کونډې او بچو لپې اوچتې کړي او د اختر شپی او رب ته اوازونه کوي او ستا دپاره دعاګانې غواړي ښه شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته دا د کونډې د کور د معلومولو میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته چې میاشتې تیره کړله او اختر راغی او ترستر پکې رانغی ترس رانغی بس روجی پیدا نه ده کړې ښه روجه یوازې ده نه ده چې ته ماښامه پورې وږې وګرځه دا د ترس میاشته دا د نرم سلوک میاشته دا د خلقو د خیرخواهۍ میاشته رب العالمین دې د ټولو دا حاضري قبوله کړي او رب دې مونږ روغ جوړ رمضان ته ورسي او رب مونږ له د صحیح عبادت توفیق په رمضان کې راکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین